که څه هم د ښار د نورو سرکونو او واټونو په څیر دلته هم ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو پر نسبت یې بیا ترافیکي پیښې کمې تر سترګو کیږي. ښاریان او موټر چلوونکي د خوست ښار شمالي څنډه کې په دې څلورلاره د ولاړ ترافیک پولیس محمد حکیم شتون د ښاري نظم او ترافیکي پیښو د کمبود لامل یادوي. د دوی په خبره محمد حکیم خپلې دندې ته ژمن، مسلکي او رښتینی ترافیک دی چې په هر ډول سخت وضعیت کې یې دنده په ښه توګه پر مخ وړي. دا خو میږي دغه شپه ورځ چایلي ګوب دغه ځینې بیا دا ترافیک نه دی، ډېر ښه سړی دی، نکماړه سړی دی. یاره چا به چې دنه چا به د خبره خطالس نه وي کړی، دومره صحیح سړی دی دغه ترافیک. بیا د ځنډ ترافیک شته هلته بار دی که نه، چې یوه تن ته مشر سړي ته ودرېږې بیا د دار څخه په 12,000 روپۍ میټر کړی دی دنه ووایه، یعنې اوس یې ته کسه احترام ځنو کې نشته. دا خو ډېر ښکلی سړی دی دغه. دا ډېر موږ ته خوشحاله یو دي، دا ښه خلک دي، مشکل نه جوړوي، د وطندور ټولې دنه د خوا خو د وطن دا محمد حکیم نومیږي، ډېر ښه سړی دی، لږ نه خلک ټول دنه خوشحال دي او بالکل هیڅ ګای دنه کوم خفګان نه کوي چې دا نه خفاټي. دا ډېر ښه سړی دی، که یې خو ګرمي وي دا خپله وظیفه دا اجرا کوي، خپله وظیفه. ډېر خدای تخته سړی دی، ډېر ښه سړی دی، بالکل جنانه سړی دی، موږ ډېر ترنه خوښ یو دنه. دوهم ساتنمن محمد حکیم چې 26 کاله د ترافیک پولیس دنده پر مخ وړې وایي لویه هیله یې همدا وه ترڅو مسلکي ترافیک جوړ شي او له همدې لارې د هیوادوالو خدمت وکړي. نوموړی زیاتوي که څه هم دنده یې سخته ده، خو د هیواد او خلکو سره شته مینې ورته اسانه کړې، ځکه خو یې هیڅ کله د ستړیا احساس نه دی کړی. ما 3 اکاډمۍ ویلې دي، 3 واره مې اکاډمۍ ویل ده. ما ته په اکاډمۍ کې استاد داسې ویل دي چې کله د تا امیر چې جلاب ته ناست وي، جلاب ته به احترام نه ورته کوي، ځکه چې که چېرته د پام د تا طرف ته شي خامخا چې هلته کومه حادثه ونه کړي، د دې په خاطر به ته احترام نه ورته کوي. موټر دومره یو لوی مسؤلیت لري، خو د بعضې خلک هېڅ دا مسؤلیت نه احساسوي. نو مو په وخت د جهاد کې دا ارزو وه چې زه یو داسې پولیس جوړ شم چې زه د خلکو خدمت وکړم، د خپل وطندورو د خپل ولس خدمت وکړم. یعنې چې زه په ښه باد پیدلی مو دا ارزو وه، دا مې خواهش و چې زه د خپل ولس د خپلو خلکو خدمت وکړم. سربیره پر دې محمد حکیم وایي په میاشتني معاش یې د ژوند اړین ضروریات پوره کیږي، ځکه خو اړ نه دی چې په غیر قانوني ډول له موټر چلوونکو پیسې واخلي. انشاءالله ټول خوست ما پیژني، ټول خوست ما پیژني چې هېڅ دا خواهش مې تر اوسه نه چا نه کړې ده، نه یې کوم. ولې چې یو خو د خدای نه ویرېږم چې حرام ونه خورم، زه باید حرام ونه خورم، زه باید خپلې حلاله تنخواه ته بیا دغه کومه حلاله تنخواه چې زه خورم هغه ما ته ډېره کفي ده، او د خپل ځان د طرفه خو بیخي اطمینان ورکوم هر چا ته چې د 2 روپۍ حرام به انشاءالله زه نه خورم، نو مې چا ته خواهش کړې ده او ټول خوست ته پته هم ده چې انشاءالله ما چا نه دا خواهش نه کړې ده او نه یې کوم. د یادونې ده چې 50 کلن محمد حکیم هغه پولیس ترافیک دی چې نه تنها د خوست ښاریان یې کړنې ستایي، بلکې د دې ولایت د امنیه قماندان داود امین له لوري هم نوموړی دندې ته د ژمنتیا او رښتینولۍ په موخه ستایل شوی. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.